د اسلامي امارت د مشر تازه مهمه وینا. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د 2021 زېږدیز کال په اګست کې د دوحې تړون له مخې اسلامي امارت پر افغانستان واکمن کړل شو، چې له مخې یې د افغان منځي خبرو او په هېواد کې د ټولو کهولونو د حقونو ورکړې ته ژمنتیا څرګنده کړې. خو د نړیوالې ټولنې په وینا اسلامي امارت یاد ژمنې نه دي پلي کړې. کارپوهان وایي نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت او د ټولګډې واکمنۍ جوړولو په موخه پر یادې واکمنۍ فشارونه ډېر کړي او له دې پرته چمتو نه دي چې له دغې واکمنۍ سره رسمي تعاملات پراخ کړي. د اسلامي امارت د واکمنۍ د مشر په کندهار پوهنتون کې د پوهنې په ارزښت غږېدلی. د نوموړې واکمنۍ لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د یادې واکمنۍ مشر په کندهار پوهنتون کې د اسلامي ثقافت په ملي غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ډیره کړې ده چې ملا هیبت الله اخندزاده د علم پر ارزښت خبرې کړې دي او د علم بیلګه یې د لمر د رڼا په څېر یاده کړې چې ټولو ته ورسیږي. ښاغلي اخندزاده داسې مهال د علم پر ارزښت خبرې کړې دي چې څه باندې 3 کاله وړاندې یې په هېواد کې د خپل فرمان له مخې د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي. په دې ناسته کې نوموړي ویلي چې کافرو په افغانستان کې پوځي جګړه بایللې ده او اوس د تبلیغاتي جګړې له لارې هڅه کوي اسلامي واکمني ړنګه کړي چې پر وړاندې یې د ګډې او سختې مبارزې غوښتنه کړې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.